مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالب ها در رسانه ها سرازیر شده در نزد ما موجود. په تاجکستان کې د افغانستان سفیر د اسلامي امارات د مشرانو سر توهین وکړ او درونګزار یې ورکړ. دا چې یاد سفیر څه کړي دي په ویډیو کې را سره واورئ. په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اخبار د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت لخوا ور استول شوی لیک وشلوه او د طالبانو له اطاعت نه یې ښکاره سرغړونه وکړه. ظاهر اخبار نن سه شنبه د لړم په 14مه په یو خبري ناسته کې د طالبانو لخوا تاجکستان کې د افغانستان سفارت ته د انتخاب شوی ډیپلوماټ د معرفي لیک وشلوه. په تاجکستان کې د جمهوریت د وخت دغه سفیر ویلي دي چې ترڅو په افغانستان کې یو مشروع حکومت نه وي راغلی تر هغې به د افغانستان د سفارت حفاظت کوي او وایي چې یاد سفارت له نوموړي سره د افغانستان د خلکو یو امانت دی. د افغانستان انټرنیشنل لخوا په خپاره شوی ویډیو کې ښکاري چې نوموړی د سټیج پر سر د طالبانو لخوا ور استول شوی لیک شلوي او خپلې خبرې په دې بیت سره پای ته رسوي چې وایي لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې راشي که بهار. د یادونې وړ ده چې د طالبانو لخوا د یادې موضوع په هکله تر اوسه څه نه دي ویل شوي.